ټیبل پکار دي زموږ کلاسونه اوبه او ټیبل او کوشۍ او چټای. شاکوټ چې د ضلع ملکڼ د یونین کونسل پلې یوه لرې پرته پسمانده علاقه ده، چېرته چې په دې نوي دور کې هم د دغه ځای وګړو ته د ژوند بنیادي سهولتونه نشته. د څښلو، صفا او پاکې اوبه، د صحت سهولت او د تعلیم غوندې د ضروري سهولتونو نشتوالي د دې سیمې اوسیدونکي د بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. تعلیم چې د هر پاکستاني بنیادي او آئیني حق دی، او بیا په تیره پرایمري یعنی ابتدایي تعلیم خو د انسان د خوراک نه پس لومبی ضرورت ګڼلی شي، ولې د بده مرغه د شاکوټ پلی خلک تر اوسه پورې د معیاري بنیادي پرایمري تعلیم نه محرومه دي. دا ټیچر لګیا د خپل مهنت کې دي سره. ګورنمنټ پرایمري سکول شاکوټ پلی چېرته چې په درځنونو ماشومان سبق له راځي، ولې نه خو په دغه ځای کې د ماشومانو د ناستې دپاره کمرې پوره دي او نه ورته د فرنیچر په ځای د ټاټ سهولت شته. ماشومان په سخته ګرمۍ او سخته یخنۍ کې یا خو لغړ اسمان ته د نور ګرمۍ ته ناست وي او یا د ونو لاندې سبق وایي. د دې نه علاوه د ماشومانو دپاره د څښلو د صفا اوبو څه مناسب انتظام هم نشته او واشرومونه یې هم د استعمال جوګه نه دي. ځکه د پی ټي آی صوبایي حکومت په صوبه کې د تیرو 9 کالو راسره تبدیلۍ د نارې سره حکومت کوي، خو د شاکوټ پلی ملکڼ خوار ولس د دغه نام نهاده تبدیلۍ نه بېخبره دی. د شاکوټ پلی منتخبو بلدیاتي نمایندګانو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ګورنمنټ پرایمري سکول شاکوټ ټول تعلیمي ضرورتونه دې پوره کړی شي. کاشف ګلاب، ملکڼ ټي وي، پلی.